د مفتي منیر شاکر صاحب زوی بیان وکړو او هغه ښکاره کړله همدغه خلکو ته، همدغه پښتنو ته چې زما پلار په کومه طریقه د دې دنیا نه لاړی او شهید یې کړو. نو دغه تفصیلي بیان یې وکړو او دغه بیان در سره شریکوم، تاسو دغه ویډیو وګورئ. کتونکو د مفتي منیر شاکر صاحب جنازه کې ډیر خلک راغلي ول او ډیرو کسانو پکې شرکت کړی و او په دغه کې د پی ټی ایم او داسې نورو پارټیانو والا کسان هم راغلي ول. کتونکو د مفتي منیر شاکر زوی عبدالشاکر په دغه بیان کې وویل چې کله زما په پلار باندې چاودنه وشوله او موږ هسپتال ته رسوو، په دغه دوران کې ورسره ما خبرې کړې دي او هغه ټیم کې زما پلار ټیک ټاک و. تر هسپتال او ټي پي پورې اپریشن تیټره پورې ما خپل پلار سره خبرې کولې. د هسپتال کوم عمله چې وه د اپریشن تیټر هغوی راغلله او زما پلار هغوی ته د خپلو ګولو هم وویل چې زه دا ګولۍ خورمه. په دغه ټیم کې زما پلار چې ټولې خبرې ډاکټرانو څخه کړې دي او ډاکټرانو زما پلار اپریشن تیټر ته درنه کړی دی. د هغې نه 15 منټه بعد زما پلار وفات شو او ما دا تسلیانې راکولې ډاکټرانو چې ټیم نشته ورسره. د عبدالشاکر دا وینا هم وه چې د الارش هسپتال کوم ډاکټر و هغه یو ویډیو جوړه کړله او هغه ویډیو بیا ډیلیټ کړله او بیا یې دویمه ویډیو د زما د پلار د شهادت باره کې جوړه کړله. او عبدالشاکر دا هم ویل چې زه په چا باندې هم اف آی آر نه کټ کوم، ما ته پته ده او د ټولو پښتنو او د مفتي منیر شاکر صاحب کوم شاګردان دي او پښتانه دي، پی ټی ایم والا دي او نورو پارټیانو والا دي، هغوی ته معلومه ده چې دغه کار څوک کوي او زما پلار چا وژلی دی او زه په چا اف آی آر نه کټ کوم. نو کتونکو دا د مفتي منیر شاکر د زوی عبدالله شاکر بیان حقیقت چې ښکاره یې کړو او زه په چا اف آی آر نه کټ کوم. نو کتونکو دا د مفتي منیر شاکر د زوی عبدالله شاکر بیان حقیقت چې ښکاره یې کړو